او په دې حقوقو کې چې ډېر اهم حق دی هغه د بندگانو حق ډېر اهم دی چې د انسان پر ذمہ باندې د بندگانو کم حقوق الله تعالی یې شدي چې هغه به سړی ډېر ادا کوي د هغه به ډېر اهتمام کوي د هغه به ډېر خیال ساتي هغه ته به ډېر اهمیت ورکوي ځکه هغه ډېر اهم دي ځکه الله تعالی ډېر غني ذات دی الله تعالی ډېر رحیم و رحمان ذات دی الله تعالی ډېر کریم دی الله هغه ذات چې رحمان الرحما دی الله هغه ذات چې کریم الکرما دی کچیر خدا نه خواسته د انسان سره د الله تعالی په حقوقو کې کمی وسی نو بیا خو الله تعالی د بنده سره ډیر زیات مینه او محبت لري نو د الله تعالی دربار کې هیڅ بعید نه ده چې الله تعالی د داغي انسان ته معافي وکړي ځکه الله تعالی ډیر مهربان ذات دی الله تعالی ډیر سخی الاسخیا ذات دی لیکن بنده بیچاره ډیر بے استعداد مخلوق دی او بنده بیچاره ډیر کمزور مخلوق دی او بنده ډیر بخیل مخلوق دی او بخیل البخلا مخلوق دی د هغه په حقوق کې کچېره د انسان سره کمزوري سوي او بیا د قیامت میدان له انسان راسي نو بیا خو دنیا کې د هغه تلافي کول لر آسان وي لیکن د قیامت په میدان کې د هغه راګرځول به انسان ته ډیر ګران وي او ځکه ډیر کوشش دا کول چې د انسان پر ذمہ باندې د بندگانو حقوق رانسی او د بنده په حق باندې لړل سړی د قیامت په میدان کې د الله حضور ته پیش نسی مادرتویل کچیره د انسان پر ذمہ د بندگانو حقونه راغلي نو دنیا کې د هغه تلافي کول دنیا کې د هغه جبیره کول دنیا کې د هغه معافول او دنیا کې د هغه معافي غشتل د انسان ته ډیره اسانه وي لیکن کله دې حق سره سره قیامت را شوسی بیا خبر ډیره درنۍ بیا خبر ډیره سختي بیا الته د هغه د معافی څخه شکل نسی جوړه کچیره دنیا کې د انسان سره د بندگانو په حقوقو کې کمی راس قصور زینوسی ناجایز زینوسی نو یو طرف ته د بنده د الله تعالی په حقوقو کې قصور وکي کمی وکي او د هغه سره سره د بنده حکیم ضایع کوي ځکه الله تعالی دې بنده ته ویلو چې د دې بنده سره به ظلم نه کوي دې بنده سره به ناجایز نه کوي او دې بنده ته به بد وینا نه کوي او د دې بنده به دلازاری نه کوي او تا چې کله داغه بنده دلازاری او کله داغي سره دې ظلم وکي نو یو خو دې د الله تعالی امر نه کوي پر ځای او د الله تعالی در حکم سره لاندې او دویم چې د کم بنده سره تا ظلم وکي ناجایز دی وکي هغه ته دی بد وینا وکي د هغه زړه دی ورزیر کوي نو هغه مظلوم دی د مظلوم در حکم لاندې شي اوس که سړی هر څومره معافي وغواړي که سړی هر څومره پښیمانی وکي که سړی هر څومره جړا وکي نو زمنم الله تعالی خو به در خپل حق ورتیر سي ځکه الله ډیر غني ذات دی لیکن بنده خو الته د قیامت په میدان کې داسې دی لکه سړی چې یو دریا باخستی نو بیا بنده الته د خپل حق غوښتونکي د دې بنده څخه خامخایي او چې کله بنده الته د دسه د خپل حق غوښتنه خامخا کوي نو بیا به دته الته د هغه حق معافول یا د هغه حق عوض ورکول یا د هغه څخه خپل ذمہ پرېغ کول ډیر ورته درنه نو دنیا کې د انسان پر ذمہ باندې د الله تعالی حقوق مستا او د بندگانو حقوق مستا کچیره د الله تعالی په حقوقو کې د انسان سره کمزوري وسی د هغه د معافی او د هغه د تلافی یو لار ده په صداقت سره په صفا زړه سره په پښیمانی سره الله تعالی ته توبه کړل بیا که هر څنګه ګناي چې د الله تعالی حق دې ځای کړی الله تعالی په ډیر اسانه باندې انسان ته معافی لیکن کچیره د انسان سره د دنیا په حقوقو کې د بندگانو په حقوقو کې کمی سوی نو دا غي د پر یو لار معافی ده چې بیا به د دې بنده سره معافی اخی او کچیر معافی درته ملاو نسو بیا به د دې بنده پورې خپل حق ورسه د دې د تلافی او د معافی بل شکل او د خپل ذمہ د دې حق څخه د خلاصوالي بل لار طریقه بیا نشي پیدا کېدل